انسان چې کله بالغ سي ځوان سي دته د درو شانو ضرورت دي بنیادی درې ضرورتونه دته به مخې ته راځي اول صحیح عقیده دویم نیک زنانه دریم حلال کاروبار لیکن د نن سبا ځوانانو پر عقیده باندې د شرک غلبه د گمراهی غلبه پر ځواني باندې د خواهشاتو غلبه او د رزق کمی کچیر یو انسان د صحیح عقیده په تلاش کې سي صحیح عقیده ځان ته ولټوي د ژوند آرام سکون به هغه به شروع سي او کچيري بیا د نیک زنانه ملاو سي الله اکبر بیا خو به ژوند ګولي ګلزار سي او کچيري حلال کاروبار ورته ملاو سي نو بیا به د دنیا هم سم سي اخرت به هم سم سي تاسو د دې درو ضرورتونو کوشش وکړئ تاسو په زړه کې خوشحالي آرام راحت سره ژوند تیر کړئ دا دنیا به مې هم سموي آخرت به مې هم سموي او د الله نه به هر وخت دا دعا کوو چې الله حلال کاروبار نیک زنانه صحیح عقیده راته نصیب کړي آمین